بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع چې د هغه د ایمیل لیږلو طریقه ده چې تاسې مطلب غواړئ یو چا د ایمیل لیږئ یا یو وظیفې ته اپلای کوئ آنلاین، نو څه طریقې سره به تاسې کوئ. زه به تاسو ته دا طریقه نن ښیم. راځو تاسې به چې دی خپل دغه جیمیل چې کوم دی هغه به پیدا کړئ. اوس ما سره دا جیمیل دی، دا جیمیل زه خلاصوم. کله چې تاسې غواړئ اپلای وکړئ یا ایمیل چاته سینډ کړئ، نو تاسې چې کله جیمیل خلاص کړه تاسې به راشئ په دې جیمیل کې کمپوز په نوم یو اپشن دی، دې باندې به کلیک وکړئ. کمپوز باندې مو چې کلیک وکړه، ګورئ دلته لومړی راځي فرام. ته چې د کم جیمیل نمبر یا جیمیل اکاونټ نه میسج یا ایمیل کې لومړی فرام کې هغه راځي. ټوکې چې ته چاته لیږې هغه به ولیکې. فرض مثال زه لیکمه فهیم حاجي @gmail.com، دا چې دی دته زه لیږمه. بیا دې کې چې دی سی سی او بی سی سی دغه دوه شیان چې دی سی سی کاربون کاپي ده، بی سی سی بلینډ کاربون کاپي. سی سی کې چې دی کم ایمیل چې تاسې ولیکئ، فرض مثال یو مکتب یا پوهنتون دی، استادان دي، ته غواړې یو نفر ته ایمیل کې غواړې چې د پوهنتون رئیس یا مثال مدیر هم د دې ایمیل نه خبر شي، یو کاپي ترلاسه کړي، نو بیا سی سی کې به د هغه ایمیل ولیکي. فرض مثال زه دلته لیکم چې هلال سنگر @gmail.com، دا مې ولیک. ورپسې بی سی سی څه کار کوي؟ بی سی سی مطلب دا دی که چیرته ته غواړې چې یو بل نفر ته دې هم دا ایمیل لاړ شي، خو په دې کې چې دی دا نور ایمیلونه نورو نفرو ته نه ښکاري. مطلب دا دی که سی سی کې چې کم ایمیل تاسې ورکړی، دغه ایمیل ادرس چې دی نورو نفرو ته چې تاسو لیږلی دا ایمیل یو بل ته شو کېږي. او بی سی سی کې چې کم ایمیل تاسې لیکلی دی، نو بی سی سی کې چې دی دغه بلینډ کاربون کاپي دغه ایمیل چې دی نورو نفرو ته نه ښکارېږي، دغه ایمیل به نورو ته نه ښکارېږي. فرض مثال زه دې کې هم یو ایمیل لیکمه، مثال مې لیکو متحمد.حمیدي، دا ایمیل دی، زه غواړم چې دته یو ایمیل لاړ شي، نو دا مې هم ولیکه. نو دغه ایمیل چې دی لومړنی خو چې دی دې کس ته به ایمیل لاړ شي. دویم کاربون کاپي یا سی سی چې دا دې ته به هم یو خبر لاړ شي چې دغه ایمیل دی مطلب دی نورو ته لیږل شوی. بی سی سی کې چې دی دته ایمیل ځي، خو د بی سی سی والا ایمیل چې دی نورو ته نه شو کېږي، نه ښکاري چې دغه نفر ته ایمیل شوی دی. او دلته که چېرته تاسې مثال غواړئ نور ایمیلونه اضافه کوئ هم کولی شئ. دې سره څو نفرو ته چې لیږئ تاسې به دلته ایمیلونه ولیکئ. سبجیکټ کې به موضوع ولیکئ. موضوع چې ستاسې څه باره کې موضوع وي، کومه موضوع وي، هغه موضوع به لیکئ. فرض مثال داسې یو جاب ته اپلای کوئ، نو هغه ویکنسي چې کوم نیم یا نمبر دی هغه دلته لیکئ. یا که همداسې یو موضوع وي، فرض مثال زه دلته لیکم چې زمونږ یو جلسه ده، زه لیکم جلسه په ساده اصطلاح باندې. همدارنګه کمپوز ایمیل ته راځئ، دې کې چې تاسې لیکل کوئ، فرضاً لیکئ چې د ټولو محترمو کارمندانو څخه هیله کیږي چې سبا 9 بجې جلسې ته حاضر شي. دا دې ولیکه. ورپسې چې کوم دی اوس غواړې فرضاً دې سره ته یو بل فایل یا انځور یا عکس چې دی اټچ کې، نو تاسې که چېرته غواړئ فرضاً که سی وي مسله وي سی وي لیږئ، نو تاسې به راشئ دغه د اټچ آیکن دی، دې باندې به کلیک وکړئ. دې باندې مو چې کلیک وکړئ، دې کې ګوره فوټوز دی، کیمرا، فایل، ډرایو. که چېرته تاسو سره عکس وي نو فوټوز باندې به کلیک وکړئ.
که چیرته عکس وي په فوټوز کلیک کې راخلئ، که ډایرکټ عکس اخلئ کیمرې نه کیمره باندې کلیک کې، او که چیرته فایل در سره موجود وي فایل باندې کلیک کې، مطلب سی وي لیږي. او که چیرته ګوګل ډرایو کې تا سره ډیټا موجود وي بیا به په ګوګل ډرایو باندې چې دی کلیک وکړي. فرضاً ته اوس عکس لیږي نو فوټوز باندې به کلیک وکړي. دې کې چې تا سره کم عکس وي ته به هغه عکس انتخاب کړي. فرض مثال زه غواړم دا عکس انتخابوم، ډن مو کلیک کړه، دا عکس دلته راغی، دا زه غواړم چې سینډ کړم. که چیرته ته دا نه سینډ کوې نو غواړې چې څه وکړې دغه سینډ کې، فرض مثال ورسره چې دی خوا کې سی وي سینډ کې فایل دی، نو د اټچ باندې به کلیک وکړئ، فایلز ته به راشئ. فایل نه وروسته چې دی تاسې سره چې دی په کوم ځای کې چې فایل موجود وي هغلته به لاړ شئ. فرض مثال ډاکومنټ دی، تاسې به ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ. دلته چې ډاکومنټ راغی، مثال زه غواړم دا اتومات حاضري په نوم باندې فایل دی، زه دا سلیکټ کوم، سلیکټ مې کړه، سلیکټ باندې کلیک وکړئ، دا دلته لاندې راغی. دې ځای کې تاسې وګورئ لاندې چې دی موږ سره دا فایل دلته راغی اتومات حاضري، دا فایل راغی. اوس غواړئ چې تاسې دا مربوطه کسانو ته سینډ کړئ، نو تاسې به راشئ دغلته د سینډ په نوم باندې یو آیکن دی، دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو ستاسو ایمیل چې دی ګوره سینډینګ حالات کې دی، اوس سینډ شو. دا چې دی کله چې تاسې راشئ دلته په دغه درې ډاډه چې دي دې باندې کلیک وکړئ. د دریو نښو باندې چې تاسې کلیک وکړئ دلته دې ځای کې موږ سره یو اپشن دی د سینډ په نوم باندې، په دې کې چې دی دا موجود دی، د سینډ باندې به تاسې کلیک وکړئ. وبه ګورئ په دې کې چې دی ګوره جلسه په نوم باندې ایمیل دی، د موضوع ده او فهیم اجي او متحمد او دې کسانو ته چې دی دغه ایمیل چې دی سینډ شو. همدارنګه یو بل که چیرته ستاسې انټرنیټ لږ ضعیفه وي نو ستاسې ایمیل چې روان حالت کې وي تاسو غواړئ چې ویې ګورئ سینډ شوی که نه، تاسې به په آوټ باکس کې بیا ګورئ. آوټ باکس کې چې کله وګورئ نو سینډینګ حالات کې تاسو ته شو کوي. اوس چې دی موږ سره کوم ایمیل د سینډ کولو په حالت کې نه دی، دا په هغه وخت کې چې مطلب فایل سایز یې زیات وي یا چې د نیټ سلو وي نو بیا په دغه ځای کې د سینډینګ حالت تاسو ته ښیي چې اوس آوټ باکس کې دی او روان دی. نو دا ایمیل چې دی دا مربوطه کسانو ته سینډ شو. نو که ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ تر څو نوې ویډیوګانې هم تر تاسو در ورسیږي. مننه، خوشحاله اوسئ.